نظم. ته خو لاړې، ته خو لاړې، زه قسم درته کومه، زړه مې سم د بمبار شوي کور په شان دی. زندګۍ ته مې هېڅ تمه نوره نشته، وژل شوی مې د ژوند هر یو ارمان دی. ته خو لاړې، زه په ځان فکر کومه چې ژوندی ښه یم که نه درپسې مړ شم. زه د پرېکړې عجیبه حد کې ولاړ یم، هسې نه چې روایاتو ته مې پړ شم. ته خو لاړې، زه مات شوی یم قسم دی، ټلیفون ته مې په چغو چغو ژاړم. په واټساپ کې د وروستي میسج ته ګورم، تا لیکلي درنه لاړم، درنه لاړم، درنه لاړم. ته خو لاړې، ژوند اوس بل ډول کیسه ده، د دردونو د غمونو قیامتونو، د بې ننګه حوصلیو د اورونو، د بې عیبه ښایستونو د رنګونو. ته خو لاړې، ته خو لاړې، زه په ځای باندې ولاړ یم، په قدم پسې قدم اخیستی نشم. رانه خلک پوښتې څه وشو دا څوک و، روایات د نوم دی هم اخیستی نشم. ته خو لاړې، زه په ځای باندې ولاړ یم، په قدم پسې قدم اخیستی نشم. رانه خلک پوښتې څه وشو دا څوک و، روایات د نوم دی هم اخیستی نشم. ته خو لاړې، ته خو لاړې، زه هغه برېښنالیک لولم چې لیکلي دي وو ته څومره ښایسته یې. وارخطا وارخطا هره خواته ګورم، دوست ته ووایم دفتر کې څنګه نه یې. ته خو لاړې، لکه زه چې محوه کېږم د جهان د ټولو سترګو له نظره، چې ړندېږم بیا پرې سترګې رڼومه، څه خو راسته د ښایست له سمندره. ته خو لاړې، موبایل مې ماتومه، ته خو لاړې، موبایل مې ماتومه، پر فیسبوک مې وروستی نظم خپرومه. تا به منشن کړم خبره به شي خلاصه، خپل ملګري به له څېرمه خبرومه. نو ته خو لاړې، زه د درد په جزیره کې اوږده ساه اخلم، سترګې پټومه، چې قیامت شي او لباس دې پر تن نه وي، مخامخ به درته سترګې غړومه، مخامخ به درته سترګې غړومه.